السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې څڼې سنت دي نو پر څنګه طریقه باندې پرېښودل سي. محترمه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د څڼو مبارکو 4 سورته علما کرام راخستي دي. یو دا و چې د غوږو تر نیمایي پورې څڼې را رسېدلې دومره اوږدې وې. دوم صورت یې دا و چې د غوږو تر نرمیو پورې را رسېدلې چې وریښتان شاته واړوي دا د غوږو نرمیو ته به را رسېدل. دریم صورت دا و چې د اوږې او د غوږو تر مابینځ پورې به وې. څلورم صورت دا و چې اوږو ته را رسېدلې. دغه 4 صورت یې راخستي دي علما کرامو. نو په دې کې چې هر صورت غوره کې مشکل نه لري. البته پخواني مشایخ چې موږ لیدلي دي سپین ږیرو علما کرامو هغوی چې به څڼې درلودې دا د غوږو د نرمیو سره به یې وریښتان غچ کړي وه او په څڼو کې باید د راسته لار وایستل سي، پر مخ باندې باید نه سي رایله. نو څڼې باید پر داسې طریقه باندې پرېښودل سي چې د سر په مابینځ کې لار ور وایستل سي، وریښتان شاته واړول سي او دا بعضې خلک له ځانه یې لکه زنانه سي جوړ کړي وي. دا هم د شریعت خلاف کار دی. هر څه چې موږ کوو باید هغه په اندازه کې وکړو. اوس بعضې خلک لنګوټه هم تړي او شلمه یې هم ور پرېښي، خو دا شلمه پر مځکه ورسره څکېږي. بعضې خلک څڼې لري دا د څڼو څخه یوه میله جوړه کړي. ګوره په هر څه کې باید موږ متابعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وکړو، د هغه پیروي وکړو، د هغه سنت عملي کړو. نو څڼې سنت دي خو پر سنت طریقه شاته واړول سي، راسته لارو پکښې وایستل سي، پر مخ نه سي رایله. سنن نسایي رقم د روایت 5063 جلد 8 صفحه 133 او سنن الکبرا جلد 8 صفحه 22 رقم د روایت 9206 او دغه رنګه جامع الوسایل صفحه 81. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.